سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د ننګرهار د تصفیه شویو ولسوالیو د امنیت ټینګښت لپاره د اړینې تابعې ونیسي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د مومندو قوم له یو شمېر مشرانو او استازو سره په کتنه کې همداراز د څارګرې لویې ادارې مشر ته یې لارښوونه وکړه چې ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د مومندو له مشرانو سره په ګډه د ننګرهار د امنیت ټینګښت په برخه کې لاس په کار شي. نوموړي همداراز د چارو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د تصفیه شویو ولسوالیو د وضعیت د ارزونې او د بیارغونې چارو د پیلولو لپاره یو صلاحیت لرونکی پلاوی هم ننګرهار ته واستوي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه له ګډو ګواښونو، فرصتونو او راتلونکي سره مخ دي. عبدالله تېره ورځ په کابل کې د ایران په سفارت کې زیاته کړه له ستونزو سره لا هم د افغانستان او ایران اړیکې په ښه سطحه کې دي. ښاغلي عبدالله د افغان سولې په اړه د ایران له دریځه مننه وکړه او همداراز یې په ډاګه کړه چې موږ د افغانستان په محوریت د سولې غوښتونکي یو او د 40 کلنې جګړې له ختمولو پرته بل هیڅ لوړ لومړیتوب نشته. کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس یې نیولی چې یو کال مخکې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې کورنۍ 10 غړي وژلي وو. دغه کس خانشیرین نومیږي او په یاده پیښه کې 2 نور کسان هم ټپیان کړي وو. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي یاد کس 2 ورځې مخکې د کابل ښار د 18مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی او دمګړې هم ترې پوښتنې روانې دي. هغه شخص چې یو کال وړاندې د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند د یوې کورنۍ 10 تنه غړي په شهادت رسولي وو د کابل د پولیسو لخوا تر پیژندنې وروسته نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی. د بلخ پولیس وایي په تېرو 3 میاشتو کې له نامسؤلو وسلوالو یوه زیاته اندازه وسله راټوله کړې او دغه لړۍ همداراز دوام لري. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي په دې کار سره په مزار شریف ښار کې جنایي جرمونه هم کم شوي دي. له دې سره سم یو شمېر مزاریان د پولیسو له دغې کړنې ستاینه کوي او ټینګار کوي چې له ټولو غیر مسؤلو وسلوالو باید وسلې راټولې شي. جمعآوری سلاح طبعا با اهمیت شهر و مردم فایده داره. چرا فایده نداره؟ دیگه ما خوش هستیم که جمع شود سلاح غیر مسئول. بله سلاح غیر مسئول باید جمع شود. آن شرطی که سلاح کسایی هست که به خاطر حفاظت جان خود داره او باید مثلا قانونی برادر به جریان مانده جمع شود. په زابل کې د یو ترافیکي پیښې له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 8 نور ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ د ښار صفا ولسوالۍ په بریامانده سیمه کې د 404 او یو سراچه موټر ټکر له امله رامنځته شوې ده. د ښار صفا ولسوال عبدالصمد درانی زیاتوي دغه پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. حسن بانو غضنفر د افغاني سرې میاشتې ټولنې د سرپرستې په توګه وټاکل شوه. میرمن غضنفر چې تر دې مخکې د ښځو چارو وزیره وه د ولسمشر د یو حکم له مخې پر دغې دندې ګمارل شوې ده. له دې سره سم حسن بانو غضنفر د ولسمشر د یو بل حکم له مخې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د ریاست لپاره د نمایندې په توګه غوره شوې او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې څو ولسي جرګې ته یې د تایید رایو اخیستو په موخه معرفي کړي. څارګرې ملي ادارې په لوګر کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور د یوې 3 کسیزې ډلې له نیولو خبر ورکړ. دغه کسان چې صدیق الله، مطیع الله او خوشحال نومیږي غوښتل د لوګر په مرکز کې دولتي مامورین او افغان ځواکونه په نښه کړي خو تر هغې مخکې د پل علم ښار له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې له نیول شویو کسانو یو کلشینکوف او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. او 460 کسان تېره ورځ په کابل کې د مولوي جنت ګل ترخیل د مدرسې له حفظ او حدیث څانګو فارغه او خپل برلیکونه یې ترلاسه کړل. د دغې مدرسې مسؤلین وایي په دې فارغانو کې 120 نجونې هم شاملې دي. د سرچینې په وینا دغو کسانو له 8 ولایتونو په یادې مدرسه کې د قرآن کریم او حدیث حفظ کړی او دغه لړۍ همداراز دوام لري. د کابل نړیوال اسلامي جامعې نه 460 تنه فارغین چې د حدیثو د دورې او د حفظ د دورې شاګردان دي دا فارغیږي. 120 خویندې فارغیږي. 120 دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.